د حضور پاک یو خاص صحابی دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه. هغه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې دوه خبرې دي د الله ډېرې خوښې دي، په ژبه اسانې دي، او د قیامت پر ورځ چې کومه تله ده او د انسان عمل به پې تللی کېږي، په هغې تله کې وزن ډېر زیات دي، درنې دي. دوه خبرې کمې دي، یو د سبحان الله وبحمده، بله د سبحان الله العظیم. د طالبانو معنی ګرانه ده او د عوامو معنی اسانه ده. ډېره ته د عوامو معنا کو، د طالبانو نه. سبحان الله معنا دا ده چې الله د هر عیب نه پاک، الله کې هیڅ عیب نشته. وبحمده معنا دا چې څومره ښکلي صفتونه دي د الله له مناسب دي. بیا وی سبحان الله چې الله د هر عیب نه پاک دی. او بیا وی العظیم، الله په ذات کې م لوی دی، څوک همسر نه لري. الله په صفتونو کې م خپل برابر نه لري. الله چې کوم کار کوي داسې کار م څوک نشي کولی. دا دوه خبرې دي. زمارونو ولې خدای ته دا خوښې دي؟ د الله ولې خوښې دي؟ عالمان وایي ځکه یې خوښې دي چې څوک یې وایي هغه یې خوښ دی. نو چې څوک د چا خوښي د هغه خبرې م خوښي. لیکن په حقیقت که موږ سوچ وکړو نو د نبي علیه السلام په زمانه کې او د هغې نه مخکې چې کوم خلک وو، هغوی به په الله کې عیبونه رایستل. چا به وی عیسی علیه السلام یې زوی دی. قرآن شریف کې الله وایي قالت النصارى المسیح ابن الله. عیسایانو به وی چې عیسی علیه السلام دا د الله زوی دی. نو په دې کې بیا مختلفې ډلې وي. دوه پکې غټې ډلې دي، نور پکې مختلفې ډلې وي. یوې ډلې به وی چې دا خو خپل سکه زوی نه دی، خو په زویوالی نیولی دی. لکه د چا چې بچي نه او بل وله زوی ورکړي وي دا زما بچی دی. د چا اولاد نه کېږي، اولاد یې ني، نو یا وله خورهیې خور ورکړي یا وله واره رور ورکړي وي دا د ستا زوی شو، په زویوالی باندې ونیسي. اگر چې په شریعت کې ګورې دا منه دي. په شریعت کې پردي زوی ته خپل زوی ویل، پردی لور ته خپله لور ویل دا ګناه ده. ډېر خلک داسې کوي چې خپل زوی بل له ورکړي، اولاد یې نی رور له ورکړي، هغه له ورکړي، خور له ورکړي. دا ستا شو. هغه په شناختي کارت کې م لیکي چې دا زما زوی دی. د سکول په کاغذونو مو لیکي چې دا زما زوی دی، دا زما لور ده. دا په شریعت کې سخت منع دی. بیا قرآن شریف کې الله یو آیات نازل کړ: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. او بل دې آیت نازل شو: ادعوهم لآبائهم، چې باس دا رواج ختم شو. پردی زوی به خپل زوی کوی نه، پردی لور به خپله لور کوی نه. او دا منع شو په شریعت کې چې یو سړی خپل زوی بل چاته وبخي، لور بل چاته وبخي، او هغه وایي دا زما زوی دی، شناختي کارت او په سکول په کاغذونو کې مما پسې کور به م ورکوم، جایداد به م ورکوم، او دا زما لور شوه او په کاغذونو په شناختي کارت کې هم زما لوري. دا په شریعت کې منع، دا ګناه. د جاهلیت رواج و، نو د دغې رواج مطابق به کافر اوسوي. وی عیسی علیه السلام د خدای سکه زوی نه دی، خو په زویوالی الله نیولی دی. لکه څنګه چې قالوا اتخذ الرحمن ولدا، په زویوالی نیولی دی، خپل سکه زوی نه دی. هلکه دا د خدای دپاره عیب شو که نه شو؟ په زویوالی خلک زوی کله نیسي؟ تاسو یې وایه چې خپل بچي نه کېږي، شنډي. داسې ده که نه ده؟ څوک یې نیسي چې بچو ته محتاج دی؟ نو اذا یره خپل مې نشته پردی به ونیسم. نو خدای نه شنډ دی؟ عیاذا بالله. نه د خدای بیبي شته چې بچي نه دي شوی، او نه خدای بچي ته محتاج دی. ولې پردی بچي نیسي؟ یاره که سبا مړ شم نو دا مال جایداد به چاته پاتې کېږي، راشه دا پردی به ونیسم ده ته به پاتې شي. د خدای باندې نه مرګ راځي او نه د الله مال جایداد چاته پاتې کېږي. دا د الله په شان کې عیب دی. الله پې ډېر زیات خفه شو. ماله زامن لټوی چې دا پلانکې په زویوالی نیولی دی، دا غټ عیب دی. نو الله وی سبحانه، ورې زه د عیب نه پاک یم. ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، نه مې ښځه شته نه مې بچی شته، نه خپل شته او نه پردی. یو ډلې دا وي. دویمه ډله څه وه؟ دویمه ډلې وي چې نه دا د خدای نه پیدا دی، العیاذ بالله. عیاذا بالله بیبي مریم یې ښځه ده، العیاذ بالله، او دا د خدای نه پیدا دی. الله وی ما اتخذ الله صاحبة، نه مې پردی په زویوالی نیولی دی. او بل ځای کې الله وی رب العالمین په سوره اخلاص کې لم یلد ولم یولد، څوک رانه پیدا نه مې خپل سکه حقیقي بچی شته، نه مې پردی بچی په زویوالی نیولی دی. حاجت مې ورته نشته.
زه خواهش ته خو الله محتاج نه دی، ښځې ته خو الله محتاج نه دی، بچو ته خو الله محتاج نه دی. بوډا کېږي خو نه چې زوی به سبا لوټه راته ډکوي او زه به پې اودس کوم او د لاس نه به مې نیسي او ډاکټر له به مې بوځي. نه خدای ډاکټر ته محتاجه، نه وله بیماري راځي، نه وله تکلیف راځي، نه وله نقصان راځي، نه بچي ته محتاجه، نه ښځې ته محتاجه، نه خواهش ته محتاجه، نه بیماری نه تکلیف. دې ته څه ویل کېږي؟ د سبحان الله دا معنا. سبحان الله، الله د هر عیب نه پاک دی. نو اوس به تاسو معنا لږ زده کوئ ښه، ځکه چې دا په منځه کې ډېر زیات استعمال شوی. ته چې مونځ شروع کړې د څه نه شروع کړې؟ ځکه نه وایه الله اکبر چې مونځ نه شروع کړې سبحانک اللهم سبحان. او چې بیا رکوع لدې نو په رکوع کې څه وی؟ سبحان ربی العظیم. قرآن کې الله وایي چې دا آیت نازل شو فسبح باسم ربک العظیم. نبی علیہ السلام تا اویلی شو صحابو ته اعلان وکړ وی اجعلوها فی رکوعکم، رکوع کې وایه. او بیا په سجده کې څه وی؟ څه به وایه؟ سبحان ربی الاعلی. په سجده کې نو معنا باندې به ځان پوهې کړ. نو معنا د سبحان څه شوه؟ الله د هر عیب نه پاک دی. بچی نشته د یو معنا شو. ښځې ته محتاج نه دی، ښځه نشته دا دویمه معنا شوه. خواهشات نه لري، هغې ته محتاج نه دی، دی بله معنا شوه. مال ته محتاج نه دی، دی بله معنا شوه. بوډاوالی پې نه راځي، دا عیب دی، دی بله معنا شوه. بیماری پې نه راځي، دا عیب دی. مرګ پې نه راځي، ستړی پې نه راځي، بل چا ته محتاج نه دی، چا نه سوال نه کوي، پریشانی پې نه راځي، ټینشن پې نه راځي، نشوالی پې نه راځي. دا ټول عیبونه دي. نو رښتیا وایه څونه ښکلې معنی ده چې ته وایې چې یا الله سبحان الله. څه خدای بچي دي نشته، خدای ښځه دي نشته، خدای خواهشات دي نشته، خدای چاته محتاج نه، الہ العالمین ډوډۍ ته محتاج نه، اوبو ته محتاج نه، الله مرګ دله نه راځي، الله بوډاپه دله نه راځي، الله بیماری دله نه راځي، ستړی دله نه راځي. رښتیا وایه چې دا دومره خبرې په دې یو ټکي کې جمع شوې، په دې یو ټکي به الله څونه خوشحالېږي. وایه که نه خوشحالېږي به که نه خوشحالېږي. سبحان الله معنا شو. یهودیانو بس دا خو د عیسایانو خبره. عیسایان اوس هم ګورې په دې عقیده کلک دي. عیسی علیه السلام د یو بادشاه سره روانه راله او یو دیني مسله کې یو بادشاه ورپسې شو. عیسی علیه السلام سره د ملګرو ته یو کوټې ته ننوت. بادشاه ورپسې کوټې ته وردننه شو. چې بادشاه کوټې ته وردننه شو، یو جاسوس جاسوسي کړې وه. هغه جاسوس باندې الله داسې کړه چې د عیسی علیه السلام په شکل یې کړ. او عیسی علیه السلام الله اسمان ته وخېږي. په اسمان کې اوس هم عیسی علیه السلام جمدې ناست. حضور پاک فرمایي یو حدیث نه دی بله احادیث دي په دې کې. او قرآن شریف کې الله فرمایي بل رفعه الله الیه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. دوی چې ورننوتل هغه سړی یې راونیو. هغه چغې والې په ما څه کوې؟ وایي تا عیسی وایي زه خو ستاسو هغه جاسوس یم. چغې والې چغې والې خدای دې بې خو باسه ته عیسی. خلکو وی عیسی دی، بس راوینې و په سولی یې کو. وروستو بیا چې دې سوچ کو هغه ملګرو ورته وایي چې عیسی علیه السلام سپیرو دا نه دی، هغه خدای اسمان ته اوچت کړی دی، جامو ته یې نه ګورې. او که دا عیسی نو ستاسو جاسوس څه شو؟ او که دا هغه جاسوسي نو هغه عیسی علیه السلام څه شو؟ نو قرآن کې الله وایي ولکن شبه لهم پړه کې اشتباه پرېوته. اوهو دا څه شو؟ نو د عیسایانو عقیده څه ده؟ هغې وایي دې مونږ وجلی دی. نو وایي چې مړم که او خښم که نو یو څو ورځې پس خدای پاک را جمدې که. نو چې را جمدې یې که نو اسمان ته یې وخېږو. نو اوس خدای پاک یې پلار دی او عیسی علیه السلام د خپل پلار سره په عرش ناست دی. وایي هلکه چې د خدای زوی و نو زوی څوک وجني چې عیسی علیه السلام تاسو مړ که د نه بچ کو نه؟ یاره وایي مونږ عیسایان ډېر ګناهونه کوو، هر څوک ګناه کوي. نو وایي هغه عیسی علیه السلام د خدای زوی و نو وایي زمونږ دپاره یې کفاره کو چې به دا خپل زوی به مړ کړمه نو دې باندې به سخته تېره شي، نو دا به ستاسو کفاره شي، به ستاسو به د ګناهونو نه خلاص شي، هېڅ به هم درته نقصان نه پېښېږي. لکه یو سړی چې هغه روژه په روژه کې بیمار یې روژې ونه خوري او د هغې په دې فدیه ورکړي دا روژو نه خلاص. نو تاسو د ګناه نه خلاص شوئ، ستاسو په ګناهونو کې ما هغه خپل زوی چې دی نو هغه مړ کړی دی هم کفاره کړی دی. العیاذ بالله. دا څه عقیده د مکې مشرکانو بس سبحان دا معنا چې دغه عیسایان کوم عقیده لري. عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، بیبي مریم یې بیبي ده، د دې نه الله پاک دی، دا عیب دی خدای پاک کې دا عیب نشته. یهودیانو بس وی هغې به قالت الیهود عزیر ابن الله چې عزیر علیه السلام د خدای زوی. او د مکې مشرکانو بس وی
هغوی به وی دا فرشتې چې دي ملایکه فرشتې وی دا د خدای لونه دي. الله قرآن شریف کوی ظالمانو ځان لم زامن خوښ دي او ما لم لونه خوښې کړې چې ستاسو کې یو کس یو لورې پیدا شي نو څنګه یې مخ تک تور نیولي نو سپیرو ځان لم لونه نه دي خوښې مخ هم تورې چې پیدا شي او ما لم لونه پیدا کړي دي فرشتې ستا لونه دي زه په لونو څه کوم زما لونو ته ساجد دی. سبحان دقه معنا ده. عیسایان وایي چې خدای له بچې مونږ وایي الله د دې نه پاک دی. یهودیان وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی مونږ وایو الله د دې نه پاک دی. او د مکې مشرکانو به فرشتې لونه دي الله وایي زما لونه نشته بیبي نشته. هلکه اوس ووایه معنی خشته ده که نه ده خشته؟ نو ځکه نبي علیه السلام فرمایي دوه خبرې دي حبیبتان الی الرحمن د رحمان خوښې دي د الله ډېرې خوښې دي. کومې فرشتې چې بره عرش ته ولاړې دي او د خدای عرش یې نیولې هغه فرشتې الله ته وایي دا مونږ چې کومې نیکې خبرې کوو نیک اعمال کوو دا ټول خدای ته خیږي. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دا الله ته خیږي. هغه فرشتې الله ته وایي الله یو بنده دی او تا ته چغې وایي او فریادونه کوي او داسې بنده دی لکه چې چا د مرۍ نه نیولي او په ډېر لوی تکلیف کې پروت دی. بنده په ډېر تکلیف کې پروت او ډېر د عاجزۍ اواز کوي او د مرۍ نه په ډېر زور اواز راوباسي او داسې ده لکه چې ښه چا نیولی دی او په زور یې ګیر کړی دی او تا ته په فریاد کې پروت دی. الله دا څوک دی؟ الله ورته وایي دا زما یو بنده دی یونس یې نوم دی ما رانیولی دی او د کب په ګېډه کې پروت دی او دې وخت کې کب د اومې ځمکې کې په دریاب کې په ویښ کې په خټه د پاسه پروت دی او د په هغې کب په ګېډه کې دنم د هغه په اینه ماته سر لګولی دی چغې وایي فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الله ستا نه علاوه بل د عبادت لایق نشته او خدای سبحانک ټکې دلته راغلی الله ته د هر عیب نه پاکې چې زما دا قوم دې بچ که د عذاب نه نو دې کې به م څه چلي خدایه زه نه پوهېږم ته پوهېږې او ما په ځان زیاتې کړی دی په کار دا و چې تا سره ما مشوره کړې ګناه نه ده کړې یونس علیه السلام که خدای منې کړې وي او ته نو بیا به ګناه وه خدای خو منې کړې نه دی خو مشوره په کار وه مشوره مې ونه کړله دا خو الله ما خو ونه کړل نو الله څه چل وکړ وی دا ما هغه یونس رانیولی دی او د کب ګېډه کې دی کب په خټه په اومې ځمکې ویښ کې پروت دی الله معاف یې کړه. ډېر د عاجزۍ چغې درته وایي الله وایي په ډېرو تیارو کې دی د کب د ګېډې تیاره د دریاب تیاره د شپې تیاره د ورځې تیاره په دې کې پروت دی. نو الله کب ته حکم وکړ نو الله فرمایي چې کب د دریاب په غاړه وروغورځو. اوس رب العالمین څه وایي قرآن شریف کې فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. وی که ده زما را تسبیح نه وی تسبیح نو د کب په ګېډه کې به تر قیامته پورې پروت و. الى یوم یبعثون کې د طالبانو یو ګران سوال او جواب دی ابه پرېږدم در تر قیامته پورې به دې د کب په ګېډه کې پروت و. خو زما تسبیح یې وی سبحان یې وی نو بچ مې که پته ولګېدله چې د یونس علیه السلام د دې تکلیف نه د بچ کېدو ذریعه څه شی وګرځېده سبحان دیو نه وی چې لولا انه کان من النبیین دې پیغمبر و ځکه مې بچ کړ لولا انه کان من المستغفرین بخنه یې غوښته ځکه مې بچ کړ لولا انه کان من الاوابین لولا انه کان چې کوم انسان په تکلیف کې گرفتار دی او په مصیبت کې گرفتار دی دې سبحان لفظ وی سبحان الله نو خدای پاک به هغه تکلیف او مصیبت نه بچ کی دومره د فائدې شي شو. بل درته وې حضرت یوسف علیه السلام چې کله د مصر باچا شو یا وزیر شو غلا قات راغی الله ته مخکې خوب کې وی خولو چې قات راغی د خو د اوو کالو غلا سنبال کړی خلق براتل غلی پسې یوسف علیه السلام به چټ ورکه د لمن ورکه هغه زمانه کې چې سوا د کیلو هغه زمانه کې همن کیلو نو خپل پیمانه و دله دومره ورکه سٹور والا به ورکه دا کنټرول هغه سیستم پخوا دلته به د چینی مینی په کنټرول خرڅېدل. یو هلک راغی چې راغی یوسف علیه السلام ته ویې زه ماله غله راکړه هغه وله چټولي کې دونه والا ورکه غلی یم. دا هلک سبا بل اوس بیا راغی یوسف علیه السلام بیا وله چټولي کې
دا هلک بل اوس بیا راغی یوسف علیه السلام ورته ویل لکه دا څه کې دا خرڅی که څه چل پې کې روزانه راځي او غله غواړي دا خو کنټرول دی قحط دی دا خو زه ډېره لږه لږه خلکو له ورکوم چې د خلکو ګزاره پې وشي هغه هلک ورته وایي بادشاه سلامت ولیکلل ولې ولیکل وی ګورې که ځان مې راته وښو او خپل تعارف مې سره وکړو نو چې څونه غواړم راکوې به بیا یوسف علیه السلام قلم پې لاس کې ونیو ستا تعارف څوک یې ته زما وروڼو کې څوک یې نه نو ته څوک یې وی بس ولیکله لکه ځان مې راته وښو دا ټول سټور به راکوې وی ښه نو چې ځان دې نه خولې نه درکړو وایه څوک وی زه هغه هلک یم چې د زلیخې الزام په تا ولګېده نو صفۍ دې ما کړی یوسف علیه السلام چې کله د زلیخې کور ته رسېدلی و نو دی خو ډېر خشته و ځکه حضور پاک فرمایي چې ما په معراجي سفر کې یوسف علیه السلام ولیده د ټولې دنیا نیم حسن خدای ورکړی زلیخه پې عاشقه شوه نو محل کې ډېرې دروازې وي نو بس زلیخې یو ځل ځان خشته که ډولې یې که دروازې بندې او یوسف علیه السلام نه د ګناه مطالبه وکړه چې د ګناه مطالبه وکړو غلقت الابواب وقالت هیت لک ګناه به کوو یوسف علیه السلام قال معاذ الله انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون زه د خدای مخالفت نشم کولی ګناه خو د خدای خلاف دی د خدای دشمني ده ما له خدای ښکلی شکل راکړه د بادشاه کور ته یې راوستم د کوین یې راوویستم نو زه د خدای دشمني وکړم داسې نه کړم زلیخې وی خامخا به دا ګناه کې ما دروازې بندې کړې دي زلیخې لاس ور واچو چې ور واچولې یوسف ته منډه کړه الله ورته دروازې کولاولې په خپله یو دروازه کولاویږي دا ورپسې دا دې په منډه دی بله کولاویږي بله کولاویږي بار یوسف مخکې دی زلیخه ورپسې چې بار ووتل د محل نه چمن کې بادشاه ناست دی د زلیخې خاوند زنانه او ماشومان او وزیران ټول ورسره دي لکه کار له خلک راځي د درخواستونه یې راوړي دا په بد حال ورپسې دا په یوسف علیه ته مخکې دی او د کمیس نه یې ونیولی و کمیس هم وشلید شاته نه چې بار ووته بس د زلیخې خاوند خو رسوا شو وشرمېد دا خو زه په اشرګاه کې رسوا شوم وزیران مې ناست دي عوام ناست دي ښځې ماشومان زما ښځې هلک پسې منډه ووهله ښځه هوښیاره وه چې څنګه پوه شوه چې دا خو زما خاوند زه ولیدم وزیران ولیدم خلک ولیدل نو فورا الزام په حضرت یوسف علیه السلام ورواچه قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم هي راودتني عن نفسي ما نه مطالبه کړې دی وای دا څه وای ما ته د یوسف لاس راواچه یا سخت عذاب ورکړه جیل کې باچي او یوسف علیه السلام هي راودتني عن نفسي صاحب ما ته لاس جوړه یوسف وی ما ته لاس واچو علیه السلام او خدای وی ما ته لاس جوړه اوس عجیبه دا په داسې موقع کې خلک بیا د غریب خبره نه مني د بادشاه مني د زلیخې خلکو خو بادشاه نه خفه کو ټولو خلکو وی جی غلطي د یوسف ته د لاس چول بیبي پاکه ده بیبي وی ما پسې را منډه وواله ما ته لاس راواچو رانه راوتښتېده جی بیبي ټیک وی حضرت یوسف علیه السلام حیران دی چې خدای او مې لاس دې سپېرې راواچو زه ترې راوتښتېدم چې لټې بدنام هم زه کړم او زما څوک نه وړی د هغې اوري لیکن د مظلوم مددګار څوک دی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين یو ماشوم د مور سینه خوړه د مور پی خوړل هغه ماشوم د مور سینه پرېښوده او خبرې شروع کړې علماو چې خبرې یو څو ماشومان او ماشوموالي کې خبرې کړې دي خو یو پکې دا ده نو خبرو کې څه وایي ای خلکه چې ماشوم خبرې شروع کړي ټول خلک ماشوم ته متوجه شو اوس که لوی سړی دا خبره کوي څوک به ونه مني خو چې ماشوم وي نو خلک ماشوم څنګه خبرې کوي خو چې دا ماشوم خبره چې شروع کړه لکه دا خبره ټیک ده خلک متوجه شو نو ما خبره وره وایه ماشوم خبرې کوي څه وایي وی داسې وکړې چې د یوسف کمیس وګورئ که دا د مخکې نه شلېدلي نو غلطي رده ده دې پې ورته هغې ته ځان خلاصوه او که کمیس د شا نه شلېدلي نو بیا غلطي د ښځې ده ده ته منډه واله هغې ته کمیس نیولی دی بس خلکو ویله که بس دا ماشوم خبره خو ماشوم خو خبرې نه کوي چې ویې کړه خبره کې څه چل شته خبره یې وزنداره ده قرآن شریف کې الله وی فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم چې کمیس یې وکړ شا نه شلېدلی
پته ولګېده چې دا خو راښکلی شوی دی د شا نه شلېدلی دی نو بس زلیخا د هغه ماشوم په ګوی د یوسف علیه السلام لمن پاکه شوه پاکه وه پاکه شوه او بادشاه فورا اعلان وکړ یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف بس دا خبر به بار نه باسي بس او ښځې ته څه ویل خو بادشاه ډېر بېغیرته سړی ډېر پالیفلام او بېغیرته ولې ځکه دې وخت کې غټ کوتک ښځې ته نیول پکار هغه ته څه وایي ښځې ته وایي خدای نه بخښنه غواړه غلطي په تا کې ده خدای نه بخښنه غواړه غلطي په تا کې ده نو یوسف علیه السلام هغه هلک ورته وایي دا هغه ماشوم یم چې د مور سینه مې پرېښوده او تاله مې ګوی کړی راکې هغه هلکه نه راکې یوسف علیه السلام وجړل او قلم یې واغېشت هغه هلک له یې ورکړه برخورداره بچې لیکه چې څومره غله ځان له لیکې ولیکي فورا جبریل علیه السلام راغی الله راولېږه یوسفه غلطي دې ونه کړه الله ولې وی که دا ټول سټور ځان پسې ولیکي دا خلک به څه کوي وی الله زما صفایي یې کړې وه که که دې بچي زما صفایي نه وه کړې خو زه غر کوم د عالم او د مولا جامه چې پلیته شوه بیا خبره څوک کوم ځای مې چې څوک دعوت الله کوي او خپله جامه پاکه ساتي جامه خیره نه شوه بیا خلک ورپسې ونه خبرې کوي بیا خبره څوک ته مني او پیغمبر هم الله پاک ساتي نو دا خو زما جامه خړه وه خو که دې هلک زما صفایي نه وه دا د برکت خو زه پاک شوم یعنې زما د پیغمبرۍ هغه پوزیشن ختم رسوا شوم ذلیله شوم نو خدای زما صفایي یې وکړه جامه مې پاکه شوه ځکه مې قلم ورکړ الله سو فرمایل ای یوسفه ستا صفایي وکړه نو قلم دې ورکړه نو چې کوم بنده زما صفایي کوي نو د قیامت پر ورځ به قلم نه ورکوم چې کوم جنت دې خوښوي ځان پسې لیکه نو سبحان دا معنا سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی دې سره موږ د الله صفایي کوو موږ خلکو ته ښکاره کوو نور الله پاک دی زما په دې وینا نه پاکېږي زه به یو مثال درکړم یو سړي سره بیټري ده او د دیوال ته وواله نو دیوال په دې بیټرۍ نه روښانه کېږي د دې بیټرۍ د دې رڼا عکس تا ته ځمکه روښانه کوي په تا راپرېوځي نو ته پې ښایسته ښکارئ نو الله دا نه چې ګنې الله کې عیب و نو ما پاک ده نه الله کې عیب نشته معنی سره چې یا الله کله نه تی نو ته د هر عیب نه پاک یې تا کې هېڅ قسمه عیب نشته واقعي مونږ له خدای حسن هم راکړه که حسن نشته نو تاسو له خدای ښکلې خوله او پوز او لاسونه او خپې او سترګې درکړي بشیرجان که سترګې نشته نو خدای والا اواز ښکلی ورکړ الله ښکلی اواز ورکړی نعتونه وایي د نبي علیه السلام صفت کوي خو که چا کې یو څیز نی بل نعمت به خدای ورکړي بل به ورکړي نو موږ به سوچ وکړو چې دا ښکلی وجود ما له خدای راکړه نو دا ښکلی وجود به اوس د الله په ښکلي عبادت کې تېروم ما سره یې ښه وکړل چې ښکلی وجود راکوي او زه دا ښکلی وجود په دشمنۍ د خدای کې تېروم او ښکلیوالی څه شی دی نن به یي خو که د شپېتو نه واوړی دی نو بیا به دې پوزه یو طرف ته تو شوي او غوږونه به دې لکه د چیري په بل طرف تو شوي وي او خوله به دې لکه د مس ګټي بل خوا تو شوي وي او په مخ کې به دې جدا توپچې پیدا شوي او سن څه شی دی یو بزرګو د هغه یو مرۍ یو مرید و مرید هغه نیکانو خلکو له خو هر څوک راځي یو وینځه وه هغه وینځه خشته وه نو دا مرید په دې وینځه عاشق شو بزرګ پې پوه شو چې دا مرید خو راغلی دی دلته کې او ما نه وظایف اخلي منځ کې خو ظالم په وینځه مین شو دی خو چې دلته پروت دی خو دې وینځې ته پروت دی خو چې هغه راځي دی ورته نیغ نیغ ګوري او که هغه اوړي راوړي دی ورته نیغ نیغ ګوري دا څه په مصیبت باندې سر ګورې ګره د اصلاح پکار ده نو چاته یې وایي چې لاړ چې لږ دارو د دستونو راوړه پساري نه د دستونو دارو راوړل چې دارو یې څنګه راوړله نو هغه یې د وینځې لا ورکړل د شریعت مسله دا ده چې د وینځې وجود د ښځې په شانتې عورت نه دی د وینځې مخ عورت نه دی مخکې دا د وینځې د سړي په شان عورت دی صرف خېټه او ملا به پټوي که لاسونه نه پټوي خیر دی که لاندې خپې نه پټوي د کونډو نه خیر دی که مخ نه پټوي سټ نه پټوي مری نه پټوي نو خیر دی او وینځه د خدمت دپاره ده سړي چې څنګه عورت دی د نامه نه کونډو پورې دغسې د وینځې هم دی خو د وینځې یو دوه څیزونه زیات دی خېټه سینه او شا بس دا بتله راتله نو هغه خو د دې پیر صاحب وینځه وه د دستونو داري وله ورکړه او وینځې ته یې ویې دقه غسلخانه کې به دغه ماتی او دس به ماتی بل خوا به نه دی لیټرینونه خو نو دا اوسني که نه
ابراتلا او غسل خانه کې پخوابم زمون په دې کورونو کې سبه وته کور کې دنه چونچانه به وته چونچانه کې به خلکو او دسمات کاو او په بیلچو په چاره به او دسمات واغې توړې رانته به دا ټول تلفزیونونه پکې چونچانه کې به خلکو باقاعده او دسمات لوی او دسمات به پکې کاو اغل به او دسمات به په بیلچه چاره را واغې توړې رانته به ورته هغه رواج وینې ته وی چې ته به دغه چونچانه کې لګي او دس په ماته او خپل او دسمات به نه غورځي روزي به وینځ غریب دستونه لګي مرید له دا ډیوټیو لګول چې د وینځ کله دستو کتابه تو چته او پړېران به ورته وینځ به غریب خو دستونه لګي د لال دس به چې دس به څنګه او مرید به ورغروال چونچانه تا چاري به علامه کړه هغه دس به ته اخو ورته وینځ خو دستونه دوباره به او چونچانه وردن نشو دس به او مرید به ورغي چې مرید به څنګه ورغي هغه ته به چاري علامه کلاس په مې به پټ کړي مچان به بنګېدل او کرکه به کولا او په دیران به ورځو وینځ به بیا غروال لکه دستونه لګېدلې دي ځان پسې به وربند که دس به وکړو او چې څنګه به بار ووتله دی به په انتظار ورته ولاړو د پیر صاحب حکم و دی به بیا چاري علمه کړه او خاورې مورې به پکې واچولې او بیا به هغه مچان به پې بنګېدل او داسې دغه دور خو نو دا اوسنې پړېران به وردو خو چې څو وخته تیر شو که نه دی خو سر کې د لومبي وخت نه چې زه د معشوقې په ډیوټۍ ولګېدم پیر صاحب د خپلې معشوقې په ډیوټۍ ولګولم زه خیر دی که او دسماتې دی خو د ما معشوقه ده او زه عاشق یم او خلک د خپلې لیلا سره کوي داسې نه خو چې یو لس پنځه لس شل دستونه یې داسې وغورځول او دا مچان پې وبنګېدل او د وینځې دا مخ چې پړ شو دستونو سره خو لاسونه هم چې پړ شي مخ هم چې پړ شي او په وینځې غریبې باندې مچان بنګېدل او څښا بین ته شروع شو نو دا په شلم پنځشتم ورته مردارې خدای دې بې خو بازه ځان له علاج وکړه موږ دې په غم اخته کړی څښا بین د نظیر رکه شاخواشه مخ ته دې وګوره دې لاسونو ته دې وګوره مچان در باندې بنګېږي او بین د نسخه دی بیخ دیوزا اخوی زه څوکم زه خو دې ته هم نه جوړېږم چې ولام به خو چې دې خوا کېږم دس راځي او موږ دې په ټټېخته کړي یو ګنده له ټول موږ غورځو بیخ دیوزه موږ دې په شرمون وشرمولو لاسونه او خپې ټول د مچان او د ګند ډک دي پیر صاحب هوښیار پیر صاحب وینځه وغوښته هغې له دارو ورکړله خدای جوړه کړه ځه مرید ته یې دلته راشه دلته راشه وی هغه د وینځې د شلو پنځوستو ټټو سامان د کوم ځای غورځولی دی وی صاحب په ډېران وی ستا ډیوټي دا ده چې همغې سره به کښېنې هغې ته به ګورې او صاحب خدای دپاره پیر صاحب خدای دپاره څه وظیفه راکړې ښه که دې ازمایش کې مې چې ګورې زم درنه دا څه کې وی نه ته په دې عشق یې وی خدای دې نه کړي چې ته به په دې دستونو په دې ګن باندې عشق یې ما وی ته په دې نه وین نو چې دا شی په وینځه کې پروتو نو تا ورته نیغ نیغ کتل جدا کېدی ته نه خو چې دا تیوت نو نفرت ته کې معلومیږي دا چې مین په دې شی وی په وینځه نه وی مین یعنې وینځه خو زموږه وینځه دا څه خبرې دې ورته ولې وکړې دا ودې رټله ولې دا ودې شړله ولې خو دا ستا محبوب شی ته ووته که ستا دا محبوب شی پکې و نو بیا دې خوښه وه دا پکې نو بس سړی پوه شو حسن څه شی دی د انسان خشته وجود ښکلې مخ ښکلې لاسونه خو چې قبر ته لاړ نو داسې شي وایه اوس چینجي وخوري که ونه خوري که دا حسن د الله په دوستۍ کې صرف شوی دی نو دی به قبر کې مروخ پروتي دی به په دنیا کې هم خشتی په قبر کې به هم خشتی او په جنت کې به هم خشتی خو که دا حسن چې الله درکړی دی د خدای په دشمنۍ کې خرج شوی دی نو اخر کې به دا حسن ختم شي دنه په دنیا کې هم خلق به د نفرت کوي مخ نه به د جرابه جوړه شي مخ به د چې پړ شي مړه ته انسان به شي خو چې لږه خوله دنه لاړه شي نو بیا د بین د لاسه ته څوک کېناستې نه شي سهار او ماښام به په صابون لامبې نو هله به ته خشته ښکارې او چې دا صابون د ځان نه لرې که نو ته څه شي دا حسن چې د خدای دشمنۍ کې خر شي نو قبر کې به چینجي خوري دوزخ کې به سوځي جنت به ځای نه دوزخ به ځای دقه رنګې زمارونو د انسان ځواني ده ځواني الله ورکړې ده نو او تپوس به کوي چې ځواني دې څه کې تېره کړه نو دا ځواني به موږ د خدای په دوستۍ کې لګو د خدای په دشمنۍ کې به نه چلو که دا ځواني هم د خدای په دوستۍ کې ولګوله قسم دې د دې ځوانۍ برکت به په دنیا کې وینې او په آخرت کې به وینې قبر کې به دا ځواني وي ولې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرشتو ته حکم کوي چې په قبر کې کم ځوان او نیک او صالح ورواچولی شي وي د جنت بستره ورته خوره کې افرشوه من الجنه
د جنت بستر وتا والبسوه من الجنه او د جنت جامه وتا واچوي ډېر خشته ځواني ده او ډېر ښکلی وجود دی او ډېر خشته دی چې خاوره رانه خراب نه کېږي خاوره دنه خراب نه او د قبر ګرمي دنه خراب نه کی د جنت خوشبو پې لګي چې د قبر دا تپش او دا دوبې درنه خراب نه کېږي ګورې د جنت بستر ورته واچوې او د جنت جامې ورته واچوې ښکلی وجود دی چې قبر یې دنه ونه خوري او چې کومه ځواني او کوم حسن د خدای په دشمنۍ کې خرچو الله څه وایي افرشوه من النار د اور بستره ورته واچوې والبسوه من النار او د اور جامې ورته واچوې چې اوس یې د دې ځوانۍ پته ولګي خاوره کې نه خاوره کې خو به چې ته میاشتو میاشتې پسې به یې نه خوري او چینجي به یې خوري اوس نه ورته اور برابر کې دې بدماش ته د اور جامه ورته ور واچوې دې مست ته دا ځواني چې د مټې به والې او خپې به ځان پسې راښکلې او مشر ورته مشر نه ښکارېده او ګاونډي ورته ګاونډي نه ښکارېده او ملا ورته سړی نه ښکارېده دا جومات ورته د خدای کور ورته د دشمن کور ښکارېده اوس را ټینګې که د اور بستره د اور بستره او د اور جامې ورته واچوې او ښې وډبوې داسې وډبوې نبي علیه السلام وایي زه نه ویم د ځانه ړوند او کوڼ پې مسلط کې ړوند او کوڼ روغ نه د بشیر د سوپ نه دی خدای ساته د خو نظر نه لګي که په مخ یې والې او که په خېټه یې والې چې روغ سړی به خیال کوي چې لکه هسې نه په جامې وم غاښونه ته ونه باسم چې روغ سړی به خیال کوي چې ورکه په دې املا به وم په خېټه یې وم چې ته په درد یې نه شي نو چې بشیر جان دله سوک درکوي پته نه لګي که دا سپېمی دله وواله او دله یې ماته کړه بیا به سي یا غاښ یې در باندې و او دا دوه دېرش غاښ یې دله تاو راتاو کړل بیا به سي او یا کیلته در کول او د ده په لته دې لا خېټه ولګېده بس بیا د قبر نکیر منکر ته خو د اډوجت نشته ړوند در باندې مسلط کړي ړوند او کوڼه کوڼ څه کوڼ کې څه دی کوڼ دا چې د باندې رحم نه راځي چې اواز دې اوري او چغې وې نو کېدی شي رحم یې راشي او چې اواز نه اوري رحم نشته هغه به مقرر کړي در باندې نو ځوانۍ پته به دې ولګي 4 فوټه لاندې د دې حسن پته به دې وګي 4 فوټه لاندې او دقه رنګې د مارونو مال او دولت چا راکړی دی الله درکړی دی نو که دا دی د خدای په رضا کې خرج کو نو قسم دی دنیا کې به دې خلک صفت کړي ډېر ښه سړی غریب سره مدد کوي جومات سره هم کوي مدرسې سره هم کوي خیر ښېګړه کوي مړ شو یاره ډېر ښه سړی نو په دې الله ډېر زیات خوشحالي سبحان الله څه معنا به کوو الله د هر عیب نه پاک دی وبحمده ګورې د پښتنو معنا کوم د طالبانو نه وبحمده څه معنا ده چې څومره ښکلي صفتونه دي هغه چاله مناسب دي علم د خدای په شان علم د بل چا نشته قدرت د الله په شان طاقت د بل چا نشته ښکلی خدای دی د الله په شان ښکلی څوک نشته لیدونکي خدای دی هر وخت کې هر څه په هر ځای کې ویني هر وخت کې د هر چا خبره که پټی کې روي د هر ځای نه اوري د لوی طاقت او قدرت خاوند دا د الله خشته او ښکلي صفتونه بیا وایي سبحان الله الله د هر عیب نه پاک او بیا العظیم الله ډېر لوی دی په ذات کې د خدای همسر نشته د طالبانو توحید فی ذات وایي او نفي د شرک فی ذات ورته وایي شریک نه لري یا شریک خو باندې چې په ذات کې ورسره همسر نشته العظیم بله معنا به څه کوو په صفاتو کې هم د خدای برابر نشته د خدای په شان صفات د بل چا شته نو څه مطلب رد د شرک راغی په صفاتو کې هم او د الله په شان کارونه هم بل څوک نشي کولی الله چې کوم کار کوي داسې بل څوک نور راخېجولی شي د هغه په شان سپوږمۍ ستوري بل څوک راخېجولی شي څونه ښکلې معنا هلکه تاسو نه تپوس کو معنا ښکلې ده که نه ده نو دا به اوس ویل پکارېږي مونږ ټوله روزان په غیبت ستړي پخوا به خلکو تسبیح اړول اوس خلک په غیبتونو سره درو غیبت د یو بل بد یو بل پسې سپکې دا پرېږده لږې تسبیح دل نه پیدا کې په 15 روپۍ 10 روپۍ تسبیح کېږي او دا کلمات ذکر پې کوې دا سبحان الله پې وایه الله مونږ سره ډېرې ښېګړې کړي دي مونږ له ژوند مونږ له ښکلی شکل مونږ له بچي مونږ له عزت مونږ له روغ صحت دا چا را کړي دي نو خوشحاله وبه که خفه کوو به خوشحاله وبه که زوی کې نه 4 فوټه چې مونږ لاندې شو نو بیا نه بچي پکارېږي نه مال او نه ښځه او نه دولت او نه کارخانه دغه الله به پکارېږي نو که دې خوشحاله که نو بیا به دې پکارېږي که دې خفه که بیا به د سره ګوري
دا الله خوښ شي. ها الله فرشتو له چې کوم تسبیحات مقرر کړي، فرشتي په اسمانونو کې لګیا دي دا خدای تسبیح وي او ستړي کېږي نه، هغه سبحان الله دی، دا تسبیح الملائکه مو. نو دا به وایو. ها دوه خبرې دي، الله ته خوښ دي، حضور پاک وي. نو چې دا خدای خوښ دي نو ولې نه وایي؟ یوه شوه. دویم په ژبه اسانې دي، وایي څه ستړی کېږي خو پې نه، یو شی وي نو ځکه د خدای خوښه ده او زه پې ستړی کېږم، نو خلک وي یاره ځان ولې ستړی کړم؟ نه، ژبه باندې اسانې دي. هلکه تاسو یو ځل ووایئ چې ستړی کېږئ او که نه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، داسې څوک ته چې هغه وایي چې زما ژبه پې ستړې شوه؟ نه، په ژبه اسانې او ثقیلتان فی المیزان، د قیامت پر ورځ چې کومه تله ده د انصاف هغې کې وزندار هم دي. ګورئ غونډه تله پې ډکېږي. نو چې هر کله د الله خوښې هم شوې، تله هم دله درنۍ او ستړی کېږي هم پې نه او بیا هم څوک نه وایي، نو دا به هوښیار یې هلکه که قمقل به یي. نو موږ هوښیاران یو که نه الحمدلله. نو دا به ټول وایو. ښه 200 پیرې به څوک وایي؟ انشاءالله ورسره خیر دی وایو 200 پیرې په شواروس کې. ښه څنګه به وایو؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بیا وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بیا وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. او معنی دقه ښکلې معنا ده چې الله د هر عیب نه پاک دی او څومره ښکلي صفتونه دا ټول د الله دي او الله ډېر لوی دی. دا ښایسته معنا لري او مې فرشتې وایي او موږ ته حضور پاک ښودلی دي او په الله خوشحالېږي او تلم پې ډکېږي. انشاءالله وایو به ښه او د دې غیبتونو او پردو سپکو نه او د ګندو خبرو نه به ځان ساتو. او دا به کور هم وایه. ښه دا ما چې کومې خبرې وکړې دا به بېګا لکه خیري زنانو ته ووایه او دا به خپلو بچو ته مو وایه او دا به خپلو دوستانو ته مو وایه چې هغې یې وایي او د هغوی څومره ثواب کېږي دومره به پکې انشاءالله ستاسو هم کېږي. ښه دا بله یو خبره ده مارونو، دلته تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې جومات کې د مدرسې شروع کړې ده ادارة الحدیث. دې کې د وړې دورې درېمې نواله درېمه څلورمه تر د وړې دورې پورې داخلې شروع شوي دي. همدلته کې او ته پته ده زمونږ باباجي دا ماشومان کشران به یې نه پېژني، مشران به پېژني. شهزاده مولوي صاحب هغه ټول عمر د احادیثو خدمت او د دین په دې جومات کې کړی. مونږ هم لګیا یو پکې دا خدمت پکې کوو. او زمونږ ورور دی یوسف احمد مولوي صاحب، هغه سره ډېر کلک نور مدرسین هم دي. هغې پروس کال دلته شروع کړې وه او الحمدلله هغه په ډېره عافیت او خیر باندې سرته ورسېدل. نو سبا له به د هغې داخلې شروع کېږي. نو طالب علمانو ته اعلان د درېمې درجې نه تر د وړې دورې پورې که څوک داخلې اخلي نو پکې داخله د طالبانو کې. او عوامو ته هم دا درخواست تاسو ته هم چې دا خو د دین مدرسه ده، د پیغمبر مبارک د حدیثو مدرسه ده او د دین لکه دواګانې به ورته کوو چې الله تعالی کامیابه کړي، چې الله دا مدرسه کامیابه کړي. د دې ټول کلي باباجي زمونږ دلته ډېر درسونه کړي دي، مشرانو ته پته ده، دا ټول سپین ګیري به ورسره ناست او د طالبان به په جوماتونو کې دیرو او د عوامو او د خلکو له ډوډۍ به ورکولې. شکر دی چې هغه سلسله خدای دې جومات ختمه نه کړه او جومات هغه سلسله الله روانه ساتلې ده. یوې شرط لګول څنګه دي؟ شرطونه خو مختلف قسمونه، ته کوم شرط یادې؟ دا د زړه بیمار دی، الله تعالی دې ورله شفا ورکړي. یوې دیارلس سپارې مې یادې کړې دي او والد صاحب راته وایي په سپرې د علم شروع کړه. نو چې دې شروع کړې ده نو زه یم چې سر ته ورسوه چې الله دې حافظ کړي. او د ضرور بار ملک کې دی او په تکلیف کې مبتلا دی، نو الله تعالی دې هغه د تکلیف او مصیبت نه په خیر او عافیت باندې خلاص کړي. رب ذوالجلاله زمونږ په ژبه خدای د دین خبرې جاری کړي، زمونږ په ژبه تسبیحات جاری کړي، اعمال هم قبول کړي. خدای پریشانی ټینشنونه هم په خوشحالو بدل کړي. الله د ګناه نه مو ساتي، خدای د فتنو نه مو ساتي. الله که کور کې یا د مجلس کې څوک مریضان دي، پای دوستانو په ټلیفون ویلي دي بیماران دي، الله ټولو له شفا ورکړي. څوک تنګدسته دي فراخ رزق یې نصیب کړي. پای دوستانو چې هغوی د څه مصیبتونه تکلیفونه رسېدلي دي نو که چې خدای پاک هغه پریشانۍ مصیبتونه په خیر باندې بدل کړي. الله موږ د مخلوق د شر نه وساتي، د دنیا او د آخرت د فتنو نه مو ساتي. الله د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتي، د حسدیانو د حسدونو نه مو ساتي، د شریانو د شر نه مو ساتي.
او الہ العالمین مردگان چې کوم وفات مغفرت نصیب کې او نوجوان طبقه په شرکل الله د هدایت د اسلام زندگی نصیب کې او ته الله زموږ ناراضي شي الله ته زموږ ناراضي شي د دنیا او د آخر خیرونه او برکتونه نصیب کې کم دوستان چې لري لري د منزل راغلي دي الله په یو قدم ولا اجر ورکړي اخر وخت کې په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد